د کندوز نرمه هوا، پریمانه اوبه او هواري ځمکې هغه څه دي چې د دغه ولایت بزګران او بڼوال یې د کروندو او بڼوالۍ لا پراختیا ته تر بل هر وخت ډیر لیواله کړي دي. په ورته مهال د دغه ولایت بڼوال سږکال د انګورو له حاصلاتو خوښ ښکاري، خو د کورني تولیداتو لپاره د سړو خونو جوړولو او بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو د زمینې پر برابرولو ټینګار کوي. موږ ته زمینه د دې مساعده کې چې موږ د خپل حاصلات د هیواد نه بیرون وباسو او دې کې دهقان ته هم څه کومک سي او نور ولایتو ته هم د موږ حاصلات انتقال سي. امسال ماشاءالله تولیدات انگور کندوز بسیار با کیفیت او عالی است. په ښار کې هټیوال هم د انګورو د تود بازار خبره کوي او وایي چې هر ورځ ګڼ شمېر کسان د انګورو پیرلو په موخه تر دوی ورځي. د ورځې مثلا دلته خو پرچونه هر نفر 20 منه 10 منه 10 منه دغه راوړي تیریږي، یعنی دغه همدا چې لمزار منطقه کې د 700 منه 1000 منه انګور پورې روزانه تیریږي. کندوز انګور نوم لري، بیخي خرید فروخت هم ښه ده، بس بازار هم غنیمته ده ښه ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلینو په وینا سږکال د کندوز په کچه په 1493 هکټاره ځمکه د انګورو بڼونه شوي چې د اټکل له مخې به شاوخوا 2006 ټنه حاصلات ترلاسه شي. آینده پروګرامونه د منګه د باغدارانو لپاره د انګورو د باغدارانو لپاره هغه د سیمنګ دوی ته سړې خونې جوړو سټانډرد چې هغه د دوی حاصلات پکې وساتل سي او د ضرورت په وخت کې بیا هغه صادر سي بازار. د کندوز ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د انګورو حاصلاتو د زیاتوالي سربیره د هندواڼو، خټکیو او بادامو حاصلاتو کې هم د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د دې ولایت کروندګر او بڼوال یې خوښ کړي دي.